هغه ګناه چې انسان کله مړ شي د هغې نه پس هم هغه پسې جاري وي. هغې کې خو یو دا ده چې تا یو د فیسبوک صفحه یا د یوټیوب صفحه دې سازه کړې وي او په هغې کې ګانې بجانې یا نور څه شیر کې او یا تصویران شیر کې یا د بل داسې اکاونټ ساز کړی او په هغې کې ته دا شیزونه شیر کې چې ګناه ده. نور هم شیخ صاحب بیان کړي دي، نو راځئ چې ووایو. هغه ګناهونه چې د انسان د وفات نه وروسته او د اوسه نه په ژوند کې انسان پسې جاري روان وي، دا انسان که مړم شي دا ګناهونه به جاري ورپسې روان وي. دا انسان که ودم دی د ده د ګناهونو میټر روان دی او دا په ځان خبر نه دی. لکه څنګه چې نیکۍ هم داسې شته دی، داسې صدقې شته دی، داسې اعمال شته چې ته به وفات هم وي هغه به تا پسې د هغې د ثواب میټر چلان وي، ته به وده یې د هغې میټر چلان وي. داسې ګناهونه هم شته دی، باید چې موږ او تاسو ته متوجه شو. اول په هغې کې دا د عزتمندو ډنګ ټکور دا نشرول، لوبې ګانې بجانې دا نشرول، دا تا شیر کو نشر دی که اوس دا میډیا ده خیر هم پکې شته دی لیکن شر هم ډېر دی. ډېر مسلمانان د ایمانونو نه خلاص لږ به ځان خبر نه دي. دا د شیر کو هغې ته شیر کو 10 اوري 20 اوري 1000 اوري، ته به ودی او یا وفات شي دا به شرکي رواني او د دې ګناه به تا پسې درځي. همدغه رنګې د زنانو تصویران شیر کول، بیا خاص کر فاسقات فاجرات دا چې وي دا په میډیا چې خاص کر راوتي دي او فاحشه او د دې نشر دپاره دا شیر کول ډېر مسلمانان په دې باندې مبتلا دي. دا عادي او د ښکاري شیرېږي. دا چې څونه کسان ګوري که 10 وکتل د 10 کسانو ګناه در پسې راله، 100 وکتل 1000 لاک او بیا چې د چا کسان ډېر او په دې فخر کوي دا شیر کي، نو ته به وده او که بیا مړې دا میټر د سټارټ دی خو په ځان خبر نه وي. همدغه رنګې بدعت شیر کول، همدغه رنګې دا یو ګناه د میټر دی، دا شیر دی که بدعت باندې بل عمل کوي بل کوي شرک. همدغه رنګې ورسره ضعیف احادیث کمزوري د دروغو احادیث جوړ شوي بعضي اکثر دا بعضې فیسبوکي خلک وي چې د ځان نه د دې لپاره چې خپل کسان زیات کړي یا توجه د خلکو راواړي د ځان نه یو حدیث جوړ کړي او ډېر زیات کمزوری دروغي هغه د نبي صلی الله علیه وسلم ته منسوب وي، هغه صحت نه لري. هغې دپاره خلکو ته وایي داسې وکړئ داسې وکړئ، دونه ځلې وي دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ، دا نشرول دین هم ځان ساتل کول پکار دي. دا هم ستا د ګناهونو په میټر کې جاري ساتل کیږي چې غلط افکار شرکې، غلطه نظریه دغه شرکې، کاغه الحاد دی، کاغه یو مولا دی د اسلام په جامه کې د غلطي خبرې. ځکه دا خو ضرور نه ده چې یو څوک پټکې ووایي او یا څوک د رومال واچوي، هر څه چې وکړي خو د اسلام په جامه باندې راوځي او هغه وایي چې بس زه چې څه وایم بس دا به حق او دا به رښتیا حقي، چې صحیح خبرې کولې هغه به حقي د قرآن او د حدیث مطابق، او چې صحیح نه وي مولا نه چې بیخي کتابونه نه قرآن هم په سر کې دي چې دروغ وایي موږ به په تا باندې څه وکړو. نو په دې وجه باندې دا هغه ګناهونه دي عزتمندو چې نن سبا اسانه دي او د چا ورته سوچ نشته دی او دا دی چې جاري دي. په دې وجه د نظام وساتئ، لوبې د چا مشر کوئ، همدغه رنګې ډنډ ټکور دا شیان دا د زنانو تصویران دا قطعا مشر کوئ. دا ګناه خو یوه بس دی چې موږ او تاسو نه وشي چې ورته وګورو، دا خو بس باید دلته خو لږ ودرېږه که نه اوسو نور د الله نه ویرېږه. دا چې ته بټن ورکې صاحب او بیا په نور باندې هم کې انسانه څونه جرأت تا وکړو، څونه جرأت لري، څونه زړه لري په الله باندې چې ته اوس دونه بس باتور د ځان نه جوړ کړي. ایا تا دا نه دي اورېدلي چې په کوم غوږ کې سندرې اورېدل کېږي الله د قیامت کې سکې اچوي؟ دا تا نه دي اورېدلي؟ ته دې ټینګېدلی شې چې دا تا ته دا اوسپنې ګرمې اوسپنې په دې غوږونو کې ته واړئ؟ دا وړې خبرې نه دي عزتمندو، دا سختې خبرې دي. همدغه رنګې فاحش تصویران شیر کول دا څه وړه خبره ده، دا غټه خبره ده، دا مه کوئ عزتمندو. ښه دا او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دا شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.